د پاکستان او افغانستان وروستۍ ناندرۍ او د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې تبصره. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپل آخري ګڼه کې په پاکستان کې وروستی برید د افغان طالبانو غبرګون ته کتلي او په دې اړه یې یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د اسوسییټ پریس خبري اژانس د راپور په حواله راغلی چې پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل ځانمرګي بریدګر چې خپل موټر د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیسو له یوه مرکزي دروازې سره ټکر کړ. په دې حمله کې 120 کیلوګرامه چاودونکي مواد کارولی دي. په دې برید کې تېره ورځ 23 تنه افسران ووژل شول او 32 نور ټپیان شول. په مقاله کې راغلي د بمونو شنډولو د څانګې مشر عنایت الله اسوسییټ پریس ته ویلي چاودونکي مواد د ځانمرګي بریدګر په موټر کې ځای پر ځای شوي ول. دغه برید د خیبر پښتونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان ښار کې وشو. په مقاله کې یادونه شوې چې د تحریک جهاد پاکستان وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د تحریک طالبان پاکستان یوه څانګه ده د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د مقالې د لیکوال په باور د سې شنبې ورځې برید د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. پاکستان تر دې مخکې پر طالبان تور پورې کړی چې د کړي پولې په اوږدو کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو کوربهتوب کړی چې هغوی له همغه ځایه بریدونه پیل کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې په کابل کې د طالبانو لخوا اټکل شوی استازي یې د وروستي برید په اړه د اعتراض لپاره احضار کړی دی. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په کابل کې د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد د چهارشنبې ورځې برید غندلی او د تحقیقاتو ژمنه یې کړې ده. خو هغه وویل چې په پاکستان کې پیښیدونکي کارونه باید تل د افغانستان سره ونه تړل شي او زیاته کړه چې اسلام آباد باید امنیتي مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه چې برید له پولې د ده په وینا په سلګونو کیلومتره لرې شوی دی.